بارکزي پښتنو تاریخ شجره او نامتو خلک. ګرانو دوستانو، پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته ښه راغلاست. نن زموږ ویډیو د پښتنو یو نامتو او تاریخي قبیله بارکزي پښتنو په اړه به وي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریک شي. بارکزي پښتانه په اصل کې سړبني پښتانه او د دورانو د زیرک په څانګې پورې تړلي دي. بارکزي، اسکزي، پپلزي او الکوزي سره ټولې ورونه قبیلې دي. بارکزي په نورو ډیرو شاخونو او څانګونو ویشل شوي دي چې په دې ډول پیژندل کیږي: باکلزي، ګورجیزي، خانچزي، خواجګزي، ملکدینزي، نسیزي، شیرزي، انګیزي، غیبیزي، نورالدینزي، عبداللهزي، نصرتزي، مدیزي، جنکزي، عمرخانزي، بیانزي، تاروزي، خونسیزي، اتمانزي، ولیزي، جمالزي، بورزي، خواجیزي، عبازي، عینزي، شیخیزي، بایزي، سنجرزي، سلیمانزي، سندرزي، موسازي او محمدزي. د حیات افغاني لیکوال ډیپټي حیات خان د بارکزو په اړوند داسې کښلي دي: بارکزي د شمېر له مخې تر پپلزو ډیر دي او دوی د کندهار جنوب ته په ارغستان او د هلمند د سیندونو پر غاړو پر وچ میدان میشته دي. د بارکزو هغه برخه چې کندهار ته نږدې د ارغستان او هلمند د سیندونو پر غاړو میشته دي، د ښو ځمکو د درلودلو په وجه په کرنې بوخت دي، خو ځینې نورې د وچ بیابان په منځ کې په ډیرې سختي او زحمت سره د کرکیلې په چارو بوخت دي. دغه خلک ډیر زړور او جنګیالي دي. د وزیر فتح خان بارکزي له وخته دغه خلک ډیر مشهور شول. په تیره بیا کله چې امیر دوست محمد خان د کابل د واکمنۍ پر ګدۍ کښېناست، نو د هغه په سبب د دوی په شهرت کې نور هم ډیروالی تر سترګو شو. امیر دوست محمد خان په 1829 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د بارکزو د واکمنۍ بنسټ کېښود، چې تر هغه وروسته د بارکزو قبیلې نه لاندیني واکمنان په قدرت کې پاتې شوي دي: امیر شیر علي خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد یعقوب خان، امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان، محمد نادر شاه، محمد ظاهر شاه او د افغانستان د جمهوریت مؤسس شهید محمد داود خان، چې په مجموع کې بارکزو پر افغانستان 141 کلونه واکمني چلولې ده. په اوسني وخت کې بارکزي په افغانستان کې په لاندې ډول میشته دي: اول، د کندهار په ولایت کې د کندهار بارکزي د کندهار ولایت په مرکز د دامان، شاولی کوټ، ارغنداو، پنجوایي، ارغستان او معروف په ولسوالیو کې میشته دي او د 1460 کال د سرشمیرنې له مخې په دغه ولایت کې د دوی شمیر تر 100,000 تنو لوړ دی. دوهم، د هلمند په ولایت کې په دغه ولایت کې بارکزي د هلمند په مرکز لشکرګاه، نادعلي، واشپو، ناوه بارکزي، نوزاد، نهر سراج په ولسوالیو کې اوسیږي او د 1460 لمریز کال د سرشمیرنې له مخې د بارکزو مجموعي شمیر 180,000 تنه ښودل شوی دی. درهم، د نیمروز په ولایت کې د دغه ولایت بارکزي د نوموړي ولایت په مرکز زرنج او د کنگ او چاربرجک په ولسوالیو کې اوسیږي چې ټول شمیر د 12,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. څلورم، د فراه په ولایت کې بارکزي د دغه ولایت په مرکز او د بالا بلوک او ګلستان په ولسوالیو کې میشته دي. د فراه په ولایت کې د دوی مجموعي شمیر
د 1,10,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. 5م د هرات په ولایت کې. بارکزي په هرات کې دغه ولایت د انجیل، ګیزري، پښتون زرغون، ګلران، غوریان، زنداجان او اتسکن په ولسوالیو کې میشته دي چې 1460 لمریز کال د سرشمیرنې له مخې د دوی مجموعي شمیر 67,000 تنه ښودل شوی دی. 6م د بادغیس په ولایت کې. د دغه ولایت بارکزي د مرغاب او غورماچ په ولسوالیو کې میشته دي چې شمیر یې د 10,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. بارکزي کوچیان. یو ډیر شمیر بارکزي په کوچیاني ډول ژوند کوي. دوی د لیکدود او د کوچ لپاره بیلابیلې لارې لري. د بیلګې په توګه یو شمیر بارکزي کوچیان د دوبي په موسم کې له خپلو رمو سره له هراته د غور د جنوبي څنډو پورې ځي او خپل مالونه لکه پسونه او وزې په دغو ورشوګانو کې سروي. 2مه ډله له بادغیز نه د غورماچ په لاره د فاریاب ولایت د قیصار او جلایر له لارې ځانونه تیربند ترکستان ته رسوي. د دغو بارکزو کوچیان د ختیځ کندوز، نوآباد نه د بغلان دشت پای، سکال، پورتني اندراب او خوست او فرنګ ته ځانونه رسوي. په داسې حال کې چې بله ډله ځانونه د بدخشان دشت سیوا ته رسوي. باید ووایو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بارکزو کوچیانو مجموعي شمیر 2204 کورنۍ ښودل شوي دي. بارکزیان غیرتمند، میړني، میلمه پالونکي خلک دي. د علم او پوهې سره زیاته مینه لري. په دوی کې ګڼ شمیر عالمان، لیکوال او شاعران تیر شوي دي او همدا اوس هم شته. حنان بارکزی د پښتو ژبې مشهور او وتلی شاعر تیر شوی دی چې د بارکزو له قبیلې سره تړاو درلود. د بارکزو پښتنو تفصیلي شجره. د قیس عبدالرشید صحابي رضی الله تعالی عنه 4 زامنو: بیټنۍ، غرغښت، کرلاڼي او سړبن. د سړبن 2 اولادونه: شرف الدین او خیر الدین. د شرف الدین په اولادو کې شیراڼي، بړیس، ورمړ، ترین او میاڼو. د ترین بیا 3 اولادونه: سپین ترین، افدل یا درانی او تور ترین. د افدل یا درانی 2 اولادونه: زیرک او پنجپای. د زیرک په اولادو کې بیا پپلزي، الکوزي او بارکزي او د بارکزي په اولادو کې بیا اسکزي، محمدزي. د بارکزي بن عیسی بن زختر بن اودل بن ترین په اولادو کې بیا بالیزي، نورالدینزي، رکن الدینزي، نصرتزي، دوتار. د رکن الدینزي بن بارکزي په اولادو کې بیا زنګیزي، محمدزي، حاکمنزي، سیفالزي، تاروزي، جنگزي، عیسازي، باکلزي، بیانزي، خونسیزي، ګرجیزي، اچکزي یا اڅکزي، سربازي. د نصرتزي بن بارکزي په اولادو کې بیا اتمانزي، سنجرزي، ولیزي، خواجګزي، جمالزي، بودزي، خواجیزي او ابازي. د محمدزي بن رکن الدینزي په اولادو کې بیا باروزي او د هغه په اولادو کې بیا حاجي یوسف او د هغه په اولادو کې بیا جمال خان او د جمال خان په اولادو کې بیا پاینده خان، هارون خان، رحیم داد خان او بهادر خان او د پاینده خان په اولادو کې بیا وزیر فتح خان، عظیم خان او تیمور خان، امیر دوست محمد خان، امیر محمد خان، جمال خان، یار محمد خان، سلطان محمد خان، پیر محمد خان، سید محمد خان او د امیر دوست محمد خان په اولادو کې بیا محمد اسلم خان، محمد اعظم خان، محمد افضل خان، محمد اکبر خان معروف په وزیر اکبر خان، امیر شیر علی خان، محمد امین خان. د امیر شیر علی خان په اولادو کې بیا امیر محمد یعقوب خان، ابراهیم خان، محمد ایوب خان. د محمد افضل خان بن دوست محمد خان په اولادو کې بیا عبدالرحمن خان او د امیر عبدالرحمن خان په اولادو کې بیا عبدالله خان،
امیر حبیب الله خان، نصر الله خان او د امیر حبیب الله خان په اولادو کې بیا عنایت الله خان او امیر امان الله خان. د سلطان احمد خان په اولادو کې بیا یوسف خان او آصف خان او د یوسف خان په اولادو کې بیا نادر خان، محمد عزیز خان. د نادر خان په اولادو کې بیا محمد ظاهر شاه او د عزیز خان په اولادو کې بیا محمد داود خان. د بارکزو پښتنو نامتو او تاریخي خلک امیر دوست محمد خان چې په 1829 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د بارکزو د واکمنۍ بنسټ کېښود. امیر شیر علي خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد یعقوب خان، امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان، محمد نادر شاه، محمد ظاهر شاه او د افغانستان د جمهوریت مؤسس شهید محمد داود خان. حنان بارکزی د پښتو ژبې مشهور او وتلی شاعر. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 15,000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي باچاهان او ورسره نامتو خلکو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.